څه ښایسته نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی زار او قربان د هغه د خبرونه څومره جوهره خبره یعنی دو جملې دي خو د دو جملو کې دومره خبرې پرتې دي دومره خبرې چې په دې باندې غټ غټ کتابونه لیکلی کېږي نو که خپل ژوند په سکون کول غواړئ نو دنیا ته مه پسخېږئ د چا قطعا د چا دنیا ته مه پسخېږئ ها دنیا ته زما هم زړه کېږي ستا هم کېږي دا خو طبیعت دی نو د الله نه یې غواړه او امیدونه ساته د الله نه او څه چې د الله درکړي په هغې باندې راضي اوسه څه چې د الله درکړي په هغې باندې راضي اوسه ما تاسو ته دې کې د عروه رحمه الله هغه قصه ذکر کړې وه یو درس کې چې هغه په دې خپه باندې تکلیف راغلی و او ورغی په طبیب پسې په حکیم پسې چې دا خپه زمانه هغه ورته چې په دې داسې مرض لګېدلی لکه نن سبا چې دا کینسر بیماري والعیاذ بالله الله یې ته موږ ټول ساتي او چې بچا راغلی الله یې ورله روغ صحت ورکړي نو دا خپه وایستا ختمیږي نو دا به پرې کوو نو هغه وایي صحیح چې بل علاج یې نشته نو چې کومه ورځ لاړ خپې پرې کولو دپاره ځان سره یو زوی هم بوت هغه زوی ورغی لوبې کولې کوم ځای کې چې لاسونه ولاړو به د دې آسونو سره کته بره کېدو او دی ورغی دغه دی چې خپه تې پرېږي نو دلته یې دنه خپه پرې کړه هلته هغه اس خپه و چې ته کړې د هغه زوی اثر یې ولولی هغه مړ شوی نو زوی مړ شو هلته خپه یې دې پرې کړه نو چې خپه یې ولیده نو الحمدلله او بیا چې زوی خبر ودر راغی زوی دې مړ دی الحمدلله هر حال کې د الله شکر چا ورته ډېر عجیبه انسان دی نو خپه دې پرې شو ته د الله شکر دی زوی دې مړ شو ته د الله شکر دی نو هغه وایي شکر به څنګه نه وباسم کوم رب چې ماله دا څلور اندامونه راکړي دا غټ دا دوه لاسونه او دوه خپې خو یو یې رانه صرف واخیستو که نو درې خو بیا هم پاتې دي شکر به څوک وباسي او شکر به زه څنګه نه وباسم خپې ته یې کتو وی ما ته نه دي یاد چې په دې خپې باندې چې ته زه هغه ځای له تللی یم چې په هغه ځای کې د الله نافرماني کېږي نو خوشحاله په دې مه چې دا خپه د قیامت په ورځ په ما ګویي نه کوي خو زما دپاره به کوي زوی دی نو یو رانه الله واغست نور خو شتي که نه الحمدلله نو شکر دی چې هغه نور روغ دی بیا هم شکر دی شکر دی چې هغه نور ژوندي دي هغه نه دي مړه بیا هم شکر دی نو کم وخت کې ما ورته د شکر نه بېزاره کېدی شو ما ته یو وخت وښایې که نه زه لکه یو نیم راشي په ما سمې قرضې دي او په سترګو کې اوښکې راشي او غریب ما ته پته ده چې د قرضو بوج دا سخت بوج بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې دا وي یا الله د قرضو د بوج نه مې ساته غټه مسله ده خو ته خو صرف دې ته وګوره که چې الله تعالی روغ صحت درکړی بچي درکړي دي رزق درته میلاویږي دا قرضې به یو وخت راشي الله به یې ختمې کړي دې ته وګوره که نو کوم وخت دی چې ما ورته پکې د الله شکر نه بېزاره شو د الله د شکر نه چې دې ټیم کې د الله شکر ما ادا کوه ځکه زموږ د پښتانه بعض وي دا عرب سره ډېر ناشنا بې وفا خلک دي د سعودیان مبارک وي ولې وایي دوی مقبره کې مړی ښخوي قبر ته کوزې ووایي الحمدلله دا بې وفا نه دي دا وفادار دي د الله سره چې څوک دا خبرې کوي څنګه دی دا مړی کوزی دی قبر ته او وی یا الله ستا بیا هم شکر دی چې دا نور خپلوان خو مې روغ دي که نه زه خو روغ یم که نه هغه نور خو دنیا کې لا شتي که نه یا الله ستا شکر دی چې په ایمان باندې مړلی یا الله ستا شکر دی چې ما ته دې د ده ښخول نصیب کړو یا الله ستا شکر دی چې ما ته دې د ده جنازه نصیب کړه دا د شکر ادا کولو خبرې نه منګه څه چل کوو هغه یو نعمت ته ګوري چې الله نه دی راکړی هغه په لکاوي چې راکړي دي هغه رانه یېرځي څه ناشنا بې وفایي ده د ادم د دې بچو یعنی یو نعمت نشته په هغې پسې د خولې نه اوبه څاڅي او په لکاو نعمتونه دي ورسره دي احسانات د الله هغه نه رایادوي اوس یو سړی دی او دوکان یې دی ځان له کار کوي
ها دی اوس دقه یو خبره کوي چې دا دوکان غټ وی او په دې کې د پلانې شی مې خرڅولی، دې کې مې د پلانې خرڅول او دې کې مې د پلانې، او دومره مال الله راکړی چې دې نه سوپر مارکیټ جوړ شوی. اوس دغه طاقت الله دله نه دی ورکړی. صرف دقه یو خبره ده چې دله الله دا طاقت نه دی ورکړی چې دی د دې وړوکي دوکان نه سوپر مارکیټ جوړ کړي. خو هغه څه یې هیر کړو چې خلک د لوږې نه مري، الله دله رزق نه بلکې کاروبار یې وله ورکړی. خلک په هسپتالونو کې په کلونو پراته دي، علاجونه یې نه کېږي، د ده روغ رمټ صحت دی، خپل دوکان ته ځي راځي او بیا نور نعمتونه. او هغه نعمت خو پرېږده چې الله د ایمان او اسلام موږ له راکړی دی. ما بله ورځ دغه اجده کې چې هغه هلک ته څه نوم دی هغه شل چې بانعمه دی که څه نوم دی عبدالله بانعمه، دا په جده کې یو هلک دی او ډېر ښه سړی دی، ډېر دیندار هلک دی او د ځوانۍ کې څه لامبلې ما ته ښکاري چې د برې نه راټوپ و وران لګېدلی د ملی کار پرېښودی و اسټ کې مشکل راغلی، د هغې دلاسې بدن کې حرکت نشته. نو هغه اکثر دلته چې د دیني پروګرامونو خصوصا د دې ځوانانو دپاره دا کم چې بېلاري، نو دغه هلک وله راولي بیان له. نو هغه چې راشي د هغه کرسۍ هم داسې د کټ په شاني وه پکې خبرې کوي د الله نعمتونه. سبحان الله، دغه سړي ته چې زه وګورم زه حیران شم چې په کټ کې پروت دی او دی د الله د نعمتونو او د دې بیانونه کوي خلکو ته. هغه دا خبره کوله وی زه یو پیر وی دی یو خپل سره ناست وم چې زما خپل ته هم دا مسله ده. هغه م وی جسم صحیح څه شله ده او پالچ زده ده، خوځېدی نه شو. وی ما هغه ناست نو وی ما ته وی چې خفه کېږم بلکل چې دا خبره زړه ته رانولي چې ستا په جسم کې حرکت نشته. وی ما ورته وی چې نه نه الحمدلله. وی ما ته وی تا ته زه سبا یو ځای به ښیم بیا به لاړ شو. وی صحیح ده. وی بیا موږ یو ځای ته ورغلو، هلته چا کره چې ورغلي وو هغه کمرې ته وردننه کړو. په کمره کې یو کس پروت دی زمونږ په شان، زمونږ په شان یې د هغه په جسم کې حرکت نشته. خو وی د هغه د دې ګوتو نه وینې بهیدې، د ګوتو د سرونو نه او د خپو د ګوتو نه دې نه وینې روانې وې. نو یې ما تپوس وکړو چې لکه دا دې ته څه مسله ده. نو بیا راته هغه کور کې هغه خپلوان ووایي چې دا موږ چېرته وتي وو یا مصروفه شوي یا وده وو او دا میږي راغلي د هغو سره دا کار کړی، میږو او دوی خراب کړی نو هغه ګوتې وینې شوي. نو دا ملګری وایي دا کوم کس چې دا قصه کوي چې زما خو لاسونه خوځېږي، د هغه په لاسونو کې حرکت شته. نو ما د الله شکر وویستو چې یا الله تا خو ماله باچهي را کړې ده، زما صحیح ده په نور بدن کې حرکت نشته، لاس خو خوځومه ګوتې خوځومه. نو که چېرته میږې ماشه څه شی راشي یا منګک راشي، یا میږي که منګک یې ذکر کو عفوا منګکان پرې راغلي دي او منګکانو چې دی نو داسې چیچلی دی چې وینې کړی دی. نو دا اوس وګوره زه چې ده کله د ځان نه کمزوري ته وکتو نو ځان ورته باچا ښکاره شي. زه خو لا بیا هم لاس خوځولی شم، که منګک راشي میږې ماشی بل څه شي لاس به وام روم تختي به که نو دې غریب خو دقه شان ورته پروت دی. نو چې ته مږه یا منګک پرې راوتی دی هغه ګوتې چې ګوتو هغه سرونه هغه یې وله چیچلي دي، هغه یې وینې کړي دي او ده ورته څه نه شي ویل. سم خیال دی موږ سره نعمتونه ډېر دي د الله که نه. تاسو کم یو غریب دی؟ کم یو د الله په نعمتونو کې غریب دی؟ یو خو ما ته لاس اوچت کوي. کم یو ته داسې غټې مسلې دي چې بس نه ختمېدونکي دي؟ کم یو دی؟ نو شکر وباسئ د الله سبحانه وتعالی.